لمر تر خاورو لاندې شو. باران زور واخیست لکه اسمان چې هم د دې امت او بیا د دې ملت په یتیموالي اوښکې تویولې. تیاره ماښام کې یوازې د عمرزو له بامونو د رابهېدونکو اوبو غږ او د دریو کسانو د پښو ښویېدو او ستمېدو غږونه اورېدل کېدل. دوی د تیارې په غېږه کې د امت لمر په خولې کې روان کړی و. ناروغ و، تر بېهوشۍ رسېدلی و او د افشا کېدو له ډاره یې ځان وربدل کړ. همدې کلي او شاوخوا کې نږدې 12 نیم کاله د امت اتل هغه جګړه رهبري کړه چې د نړۍ د خدایي دعوادار یې د ذلت کندې ته ورساوه. د شپې په نیمایي کې یوازې همدومره غږ وکړ چې د باران د ټکا علت وپوښتي. بیرته سترګې پټې سوې. د سهار لمانځه کې لا هم په هوښ نه و. څاښت مهال یوه پیاله چای وڅښل او بیرته بېهوښه سو. غرمه مهال بیا په هوښ راغلی. د امت معاصر امین پرې وټیټ شو. له بېګا راهیسې ستونی ستخ پروت یې. په اړه خبرې کړم. هغه وویل زه اوښتی سم خو نه اوړم. دا د امت د اتل د معاصر فرعون پر وړاندې د ولاړ موسی د سلامت کوپر پر وړاندې د اوسپنیز سپر وروستۍ خبره سوه. ملګري ورخطا سول. په دې مشوره ورسېدل چې باید ډاکټر ته یې ورسوي، خو تر هغه وړاندې باید په دین مین ډاکټر دلته د امت د معاصر امین د ناروغۍ په پلمه راوغوښتل سي. ډاکټر راغلی، پوه سو چې د چا د تداوۍ شرف ورته غاړې دي. همت یې راوپارېده. ویې ویل له ما سره دومره امکانات نسته، زه پټۍ درته رالیږم، تاسې په سترګه پټۍ وروپېچئ، له ډمبره یې راورسوئ. زه یې ماپښین د کاکا په نامه کلات ته وړم. ډاکټر وسایل بکس ته واچول. د خپل کلي په طرف وخوځېده. نه پوهېده چې پر دې خاورینه کوره یې د ایمان د مجسم فکر وروستی دیدن په نصیب سوی دی. له ځانه سره یې کرل ریبل چې څنګه د دې عظیمې هستي د علاج ویاړ وګټي. خو دلته د مرګ فرشته د ځمکې په کوره د الله جل جلاله د یو دوست روح ته حاضره سوه. د عمرزو دا ماپښین بل ډول ښکارېده، لکه نیمه کوره چې نړیږي، لکه اسلامي امت چې یتیم کیږي، لکه د اسلامي بارم د عظمت یوازنی منار چې نړیږي، لکه د عزم، مقاومت، مبارزې او جهاد مجسم پیکر چې شړیږي. هو په همدې ماپښین د امت اتل له نږدې یوه نیمې لسیزې بېجوړې مبارزې وروسته د اجل داعي ته لبیک ووایه. د خړ کلي په منځ کې دې کوټه کې د کنګستیا تر بریده خاموشي حاکمه سوه. هغه څوک چې تر یوې لسیزې یې ډېر خطر ته د دې مبارکې هستۍ د ساتلو لپاره سینه سپر کړې وه، هم تر دې دروند بوج لاندې مات سو. د کوټې شاته ولاړی او دیوال ته ښویېدلی کښېناست. د سلامت کوپر پر وړاندې د روانې مبارزې سالار، هغه چې ټول کوپر یې په پلټنه کې ستړی و، هغه چې لښکر یې د ابودجانه یادګار ژوندی کوي، هغه چې عزم، متانت او صداقت او اخلاص ته باید بیلې کلمې وضع سي. همهغه مجسم ایمان نن یوازې هډونه پراته دي او د دفن په لټه کې یې باید وروستی امتحان ورکړل سي. د امت معاصر امین مولوي عبدالجبار عمري حفظه الله خپل ملګري یو په وقفه کې سره د کلي دوکاندار ته لیږي چې ټوټه ټوټه سپین رخت د کالۍ په پلمه واخلي او بیا د امت دا مجدد پکښې ونغاړي. همهلته کوټه کې د کلنګونو او بیلچو غږونه پورته کیږي. د 2 تونو په جنازه د بشپړ امت سالار د خاورو غېږې ته ټیټیږي. لمر تر خاورو لاندې کیږي او قربانۍ ډک زړه د هغه د ارمانونو د تحقیق لپاره مټې رابند وهي. یا رب العالمین، ستا د عظمت په خاطر، ستا د ربوبیت په خاطر، ستا د ټول رحمت په خاطر، ستا د ټولې خدایي په خاطر زموږ دا محسن په خپل دیدار ونازوه. موږ مختوري مه پسې ورلیږه.